چې یو زنان خپل خاوند په کور کې د خاوند مرضی نه د خاوند څخه اجازت نه اخستي روزه لا نشي نیولای، نفلی روزه نشي نیولای. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن. زنانې د پاره جایز نه دي چې خاوند یې په کور کې د ورځې او دا روزه ونیسي مګر دا چې خاوند ورته اجازه وکړي. ولا تأذن فی بیته الا باذنه، او د خاوند کور ته دي د میړه به اجازه بل سړی نه راوړي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زنانه د هغه وخت پورې د الله حق نشي ادا کولای چې در څو پورې د خپل خاوند حق نه ادا کړي. عن ابي اوفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، رسول الله په هغه ذات می قسم چې زما روح د په قبضه کې دی، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هغه وخت پورې زنانه د خپل پروردگار حقوق حق نشي ادا کولای چې در څو پورې د خپل خاوند حق نه ادا کړي. په دې وجه د خاوند د راضي کولو دا د زنانې باندې حق دی چې خپل خاوند به خوشاله، د خاوند خواهش د خاوند جائز هغه مطالبه هغه به پوره کړي. خاوند د جما د همبستري اراده وکړله بیا نو بانی او هیله باندې نه کوي. نن سبا دا پیشن دي زنانې چې خاوند ورته د هغه د همبستري هغه کې یا اوس نه کوم یا زه بچان نه پیدا کوم یا زنا جوړم مختلفې بانې کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم خاوند چې د بیبي سره د خپلې زنانې سره ناراضه شپه تېره کړه تر سهاره پورې په دې زنانه باندې الله د الله ملایکې لعنت وایي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا دعا الرجل امرأته الى فراش، یو سړی خپل زنانه خپل بسترې ته راوغوښتله خپل بیبي چې د جما او هم بستري او خواهش پوره کولو دپاره، فلم تأتي دا زنانه نه ورته راله، د خاوند دا ډیمانډ د خاوند دا طلب یې نه کوي ورپوره، نو نبی علیه السلام فرمایي فبات غضبان علیها، د هغه خاوند جن ناراضه شپه تېره کړه، لعنتها الملائکة حتی تصبح، دا ټوله شپه تر سهاره پورې ملایکې ټولې ور په دې زنانه لعنت وایي چې خاوند له نه رالې د خاوند حق او د خاوند هغه د مطالبه دې پوره نه کړله. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خاوند خپل بیبي ته غږ وکړي چې راسه د جما او همبستري د خاوند خواهش ورپوره کړي، هغه دې ضرور راسي د خپل خاوند هغه دې پوره کړي. وان كانت على التنور، قسم په تناره باندې ناستي ډوډۍ په تناره کې لګولې ده او ډوډۍ دې پرېږدي را دي چې د خاوند دغه خواهش دې پوره کړي. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولو سألها وهي على ظهر قطب لم تمنعه نفسها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې که خاوند خپل زنانه د خواهش د بستري د پاره راوغوښتله د پروتې د پاره، وایي که د اوښ په کجاوه او په اوښ باندې بالا سپری له به هم ځان منع نه کوي، راځي به خاوند خواهش به ورپوره کوي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د کمې زنانې څخه خاوند ناراضي، الله رب العالمین په میدان محشر د زنانې ته نظر کی او د دې یو عبادت قبول نه دی، د زنانې المنځ یو عبادت هم قبول نه دی چې در څو خاوند راضي کړی نه چې خاوند ناراض. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ينظر الله تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هغه زنانې ته الله نظر نه کوي چې د خپل خاوند شکریا نه ادا کوي، د خپل خاوند زړه نه خوشحاله کوي، د خپل خاوند مطالبه نه مني، د خپل خاوند خبره نه مني. اول روایت کې راځي او فی روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایي درې کسان هغه دي چې د دوی المنځ الله نه قبلي، د دوی المنځ یو لويشت یو چاریاک د دوی در سر نه خیز نه پورته کیږي، د اسمانو دروازې ورته بندي، د دوی اعمال و عبادات المنځونه الله رب العالمین نه قبلي. ثلاثه لا تقبل لهم صلاه، نبی علیہ السلام فرمایي د درو کسانو المنځ الله نه قبلي. وتصعد لهم الى السماء، نه د دوی هغه اعمال والمنځونه اسمانو ته خیز بالا پورته کېدلی سي. العبد الابق، یو هغه غلام دی چې د خپل مولا سره وتښتېږي. والمرأه، بل هغه زنانه د الساخط علیها زوجها
چې میړه ورسره ناراضي حتی یرضا چې تر څو پورې خاوند جن راضي سوی نه تر هغه وخته پورې د زنانې یو عبادت یو لمونځ الله په دربار کې قبول نه دی. دا لمونځ د دې در سر یو لويشته نه پورته کیږي، د اسمان دروازې ورته بندې شي. د دې لمونځ، د دې ذکر، د دې تلاوت، د دې عبادت د الله په دربار کې قبول نه دی چې تر څو پورې خاوند خوشاله کړي نه، راضي کړي نه. او دریم نبی علیہ السلام فرمایي والسکران، چا چې نشه کړي، د نشې په حالت کې د عبادت یو د دم نه قبلېږي حتی یصحو، چې تر څو پورې نشه پرې شني، د نشې څخه وتلی نه، نشه اتار سوی نه. او بل حق د خاوند دادی چې د خاوند د عزت او د ناموس خیال بساتي. د خاوند د عزت خیال و هر چاته به ځان نشکاره کوي. په کوم ځای تګ باندې چې خاوند ناراضه کیږي د خاوند بې اجازې به نه ځي. ازمو ډېرې زنانې چې خاوندانې بازار ته ووځي، غریبان بیچارهګان مزدوري او محنت کوي، دا د دونه انتظار چې څنګه خاوند ووتی بس دام خپله غوټه سره تیاره کړي په مارکیټو کې ګرځي. خاوند یې نه خوښه، د خاوند بې اجازې وځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان المرأة اذا خرجت من بیتها، کومه زنانه چې د کوره ووته وزوجها کاره، او میړه نه ده خوښه چې دا ولاړه شي مارکیټو له بازار له، لیکن د میړه په غلا ځي، لعنتها کل ملک فی السماء. نبی علیہ السلام فرمایي د آسمان تمامي فرشتې په دې زنانو لعنت وایي. وکل شیء مرت علیه، او چې په کومه لار باندې دا تیریږي، که ډبرې دي، که کاڼې دي، که درختې دي، دا ټول په دې زنانو لعنت وایي. غیر الجن والانس، د انسانانو جناتو ما سوا ټول مخلوق ور باندې لعنت وایي په دې زنانه باندې تر کومه وخت حتی ترجع، چې بیرته کور ته نه راغلی، چې د کوره ووته در آساته الله د آسمان ټول فرشتې په دې زنانه لعنت وایي، او دا ټول مخلوقات ور باندې لعنت وایي، که کاڼې دي، که ډبرې دي، که مځکه ده، که آسمان دی، که درخت دي، که څومره مخلوقات دي، که حیوانان دي، که مرغان دي، دا ټول لعنت ور باندې وایي. کومه زنانه چې د خاوند بغیر اجازت د کوره ووتله. په دې وجه لکه څنګه چې د زنانې حقوق دي، د نارینه خپل په زنانې باندې حقوق دي. الله رب العالمین دي ټول مسلمانانو ته موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي.